له تیرو څو کلونو راهیسې وخت ناوخته به د پاکستان حکومت لخوا د کونړ پر یو شمېر سیمو راکټي بریدونه ترسره کېدل، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې دغو بریدونو لا پسې زور وکړ چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره دا لړۍ اوس هم روانه ده. د دې بریدونو زیاتېدو سره د کونړ د شیګل او د انګام ولسوالۍ خلک مجبور شول چې خپل کلی او کور پرېږدي او د کډوالۍ ژوند غوره کړي. له یادو سیمو څخه ځینې خلک د کونړ او جلال آباد ښار مرکزي سیمو ته راکډه شوي او ځینې چې بیا د کرایي کور د اوسېدو توان نه لري د ننګرهار د بېسوده ولسوالۍ او د کامې پله ته څیرمه د کونړ سیند غاړو ته په سره لمر کې پراته دي. دغه راکډه شوي کورنۍ وایي شپه او ورځ به د پاکستان لخوا پرې راکټي بریدونه کېدل. دوی مجبور شول چې د جنت په څیر خپل کلی او کور پرېږدي او د خپلو اولادونو سره یوازې راکډه شي، خو دلته د سرپناه او خوراکي توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. پاس په دې غره کې پراته زمونږ همدغه کار یې د غرونو کې اوسېږو، مالونه رانه پاتې شو، زما په خپله دا لاس لګېدلی او په چرو باندې دا لاس دی زما زخمي شوی دی. نور ټول خلک موږ در په در راغلي یو، د چا د یو د بل حال نه یو خبر. دلته اوس چې غونډ شوي نه دي خبر چې زمونږ ورور دی راغلی که زمونږ تربور راغلی که هر څوک چې دي. چوګام د کلي د علاقې خلک ټول نن مې ولیدل په چغسرۍ کې مجبوره پراته دي. هغه اوس وسه کېږي، زمونږ وسه نه کېږي، بې وسه یو، ناچاره یو. دولت والي سي په خپله راغلی و، زمونږ غم ونه خوړو، دغه ځای کې په کمرو باندې ووالو. نور د مؤسساتو کوم رئیسان چې دي هغه زمونږ غم نه خوري. موږ د افغانستان نه یو، موږ د کابل ځي یو، خو موږ ته ووایي که یې راشي حیاتان دې راشي زمونږ سره خبرې وکړي، زمونږ معلومات وکړي، زمونږ د حال وګوري، دا روجه را روانه ده، موږ څوک. په ننګرهار کې د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي له کونړ څخه شاوخوا 250 کورنۍ راکډه شوي. دی وایي هغه کورنۍ چې د بېسوده ولسوالۍ اړوند میشت دي هغوی سره یې لومړنۍ مرستې کړي او ځینې نورې کورنۍ چې همدا اوس د کامې پله سیمې ته راکډه شوي هلته یې کارمندان استولي او ډېر ژر به ورته لومړنۍ مرستې واستوي. دا تقریبا یو هفته مخکې یو څه خلک عارض شوي وو چې هغه د خیوې ولسوالۍ مربوط د سروج په کلي کې پراته وو چې هغې سره د کډوالو چارو ریاست د لورې 8250 نغدې افغانۍ ورکول شوې، 4 بوجۍ غنم، 4 کوټۍ غوړي، نیمه بورې دال، یوه خیمه او د اشپزخانې سامان هر کورنۍ ته ورکول شو. او اوس چې د کامې د پله سره کوم کډوال پراته دي زمونږ د سروې ټیم همدا وستلی ده، هغوی سروې کوي. د سروې نه وروسته چې کورونه معلوم شي، مستحقین معلوم شي، دغه سامان چې ما تاسو ته وویلې دغه سامان به هم دغه کورنۍ ته ورکول شي. او دا تقریبا ټول 250 کورنۍ دي چې د کونړ د دانګام ولسوالۍ او د شیګل ولسوالۍ څخه راغلي دي. वो नहीं की बेटी ना छोड़ो, नहीं की बेटी